هغه به هم درته پخېږي او کوم چې مخکې جوړ شوی و هغه چې کوم ځای عوارض کړي هغه به جوړېږي او د بند چک سروې به تقریبا په د یوه هفته 2 هفتو کې شروع شي. په 2 کالو کې لا زه په دې وتوانېدلم چې اول نمبر لاره امن شي. امن کې شوې ده، تاسو شاهدان یاست، تاسو به لیدلي دي مثلا. او هېڅکله به ناامن نه کړي هېڅوک، ځکه کوم تدابیر چې د دې لپاره ملي اردو لري هغه تدابیر به په پسرلي کې نور هم پراخه کړي. دا وشو. دویم نمبر لاره د پرون یې 3 کسان کوز کړي وو، 6 کسان یې ځای په ځای په ونیول، منطقې لپسې داخل شو، هغه امن شو. د کوچانو د هزاراو ترمنځ په 2 کالو کې جګړه نه ده شوې. ما یې مخنیوی خپل روابط همیشه د خپل حکومت سره مضبوط ساتي.